یو مشهور عالم د افغانستان او زمونږ خوږ ملګری او ورور او دوست او د قرآن او د حدیث د لارې یو مضبوط ملګری خوږ ژبی عالم په خپله ژبه کې فصاحت چې لري په قرآن او حدیث باندې پوهه انسان یو عجزه یو تقوادار فضیلة الشیخ سردار ولی رحمه الله هغه د 2 ورځې مخکې وفات شوی دی. هغه واقعه په ټوله دنیا کې هغه خبر خور شوی دی او خلکو ته پته ده چې بعض ظالمانو غدر او خیانت د شیخ رحمه الله سره کړی و او هغه یې د هغه په کور کې 6 یا 30 ګزاره په چاړه باندې والی او د هغې د لاسې شیخ رحمه الله وفات شوی دی. الله دې هغه شهید وګرځوي او الله دې قبول کړي. نو په دې باندې به زه څه خبرې وکړم؟ ما تاسو ته لږ ساعت مخکې دا ووایي چې د عالم مرګ دا لوی تاوان دی. بیا داسې عالم چې قرآن او حدیث بیانوي، منهج یې برابري او په خبره کې اثري. شیخ سردار ولی رحمه الله په هغه علماو کې و چې الله د هغه په ژبه کې اثر اچوي او په هغه علماو کې و چې هغه سخت کوشش یې دا و انتهایي چې د خلکو د قرآن او حدیث بیان شي. په هغه علماو کې و چې هغه د دنیا لالچونه، د دنیا د عیش عشرتونه د دې ارمانونه نه کول. ارمان د هغه دقه یو چې خلک قرآن او حدیث باندې پوه شي. په هغه علماو کې و چې هغه امن پسند عالم و. هغه د دې دا خبرې غوښته چې د مسلمانانو په ملکونو کې په معاشره کې امن او امان راشي او دا راتلی شي هله چې خلک کله توحید او سنت قرآن او حدیث وپېژني او په هغې باندې عمل وکړي. د شیخ رحمه الله تک د دنیا نه د دې سره یو څو خبرې مختصر. د ټولو نه اولنۍ خبره هغه دا ده چې زمونږ د زړه خو په دې خفه دی چې شیخ صاحب د دنیا نه لاړ، ورسره په دې خفه دی چې په دې طریقې سره لاړ. دا ظلم چې کوم د هغه سره شوی دی، دا غدر او خیانت چې کوم د هغه سره شوی دی، دا په چړو چې والی شوی دی، په دې طریقې سره د دنیا نه تک دې زمونږ د زړه ښه ګډوډ کړی دی او ښه خفه کړي. خو دا یاد که چې څومره دیندار یې دومره به باندې سختي راشي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. امام ابن ماجه دا حدیث راوړی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس وکړو، یا رسول الله په خلکو کې زیات امتحانونه او ډېرې سختې په چا راځي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی الانبیا، پیغمبرانو باندې سختې ډېرې زیاتې راځي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې څوک د پیغمبرانو په دې نقش قدم رواني او څومره هغوی ته نږدې دومره په هغوی باندې سخته لري. یبتلا الرجل على حسب دینه، په سړي باندې په دنیا کې دومره سختې راځي څومره چې دینداري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که دینداري کې مضبوطي نو بیا سختي مضبوطي، او که دینداري کې نرمي نو بیا په دې سختو کې نرمي. دا قسمه سختي، دا قسمه مرګونه، دا قسمه ظلمونه، دا د علماو د ژوند سره تړلی شوي خبرې دي. ځکه چې دا خبره د دعوت په میدان کې په قرآن او حدیث چې بیانې د هغې دپاره راووتې د کور نه، نو دا د ځان سره دا خبرې به ساتې په زړه کې. دا ما تاسو ته دا خبره کړې مو یو پیر دوه چې دا خبرې به ځان سره ساتې چې کیدی شي څوک ته وولي په لاره کې، ته به دې ته تیار اوسې. کیدی شي په تا باندې څوک دماکه وکړي، کیدی شي تا څوک په چاړه باندې حلال کړي، کیدی شي ته پانسي کړی شي، کیدی شي ته جیل ته واچولی شي، کیدی شي ته خلک دې ووایي وټکوي، کیدی شي د کلي نه دې وشړي، کیدی شي بې عزته دې کیس، کیدی شي ستا په ښځه پسې خبرې څوک وکړي، کیدی شي ستا په عزت پسې خبرې وکړي، ستا بچي تنګ کړی شي، تا خلک تنګ کړي، په تا پسې دروغو خبرې جوړې شي. د
دا ټولې خبرې به ځان ته مخې ته ساتي، نو هله به دا کار کوي. او ځکه دا کار د ځوانانو دی، د هر سړي کار نه دی. قرآن او حدیث بیانول دا دومره زړه غواړي، دومره زړه چې د سره زړه نه وي ته دا دعوت نشي کولی. نو د علماو د ژوند سره دا خبرې هېڅ نوي نه دي. تاریخ وګورئ، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شروع کړي، شروع د هغه نه وکړي، هغه دین بیانو خلکو ته، څومره سختي پرې راغلي دي. بیا راشه صحابه کرامو ته، صحابه کرامو کې بیا راشه خلفای راشدینو د هغه ځینې شروع کړي، بیا تابعینو له دا سلسلې سره روانه څومره نیکان علما اوچت اوچت خلک هغه پانسي کړی شوي دي، حلال کړی شوي دي، په اور کې سېځولې د خلکو سېځلي دي.